دوستانو بله موضوع چې زموږ په دې ډیټابیس کې ده هغه د لیف فارم موضوع ده. د یو کارمند لیف څنګه معلوم کو. نو موږ او تاسو لیف فارم ته مجبور یو چې اول یو کیوري جوړه کړو، بیا کیوري نه د انټري په خاطر باندې یو فارم جوړ کړو، همدارنګه ریپورټ د پرنټ په خاطر باندې جوړ کړو. نو اول راځو دوستانو کریټ ته. په کریټ کې کیوري ډیزاین ته راځو. دغه اډمن نه البته هغه اخلو. نو اډمن هم دلته کلیک کړو، دغه یو مطلب ریموف کوو، دغه یو سلم کار ده. ښه دوستانو مثلا د دې شخص آی ډي نمبر رااخلو، دلته یې اچو او نیم یې رااخلو مثلا، او د پلار نوم یې رااخلو، دا 3 فیلډه، او ډیټ آف برډ مثلا ضرورت ده، او جنډر، ډیټ آف برډ، جنډر یا هر څو فیلډونه چې تاسو مناسبه ګڼئ. مثلا پوزیشن یې تذکرې نمبر یې ضرور ده، او ترڅنګ یې پوزیشن ضرور ده. ښه دوستانو دا هم چې کله دلته واچوو، بله موضوع چې دا یو بل فیلډ موږ او تاسې خپله ورته اضافه کوو. مثلا لیکو چې مساوي ډیټ، یعنې اوسنی تاریخ موږ ته یو فیلډ اضافه کړه. دې ته مثلا نوم ورکړو کرنټ ډیټ. صحیح شو. نو کرنټ ډیټ هم دلته ور واچو، بل فیلډ رااخلو هم اضافه کوي، هغه دغه د شخص د قرارداد د شروع تاریخ رااخلو، چې دا موږ سره په کوم تاریخ باندې راغلی ګوري. کانټراکټ سټارټ ډیټ ورته وایي. صحیح ده. کانټراکټ سټارټ ډیټ نه بعد دلته موږ او تاسې یو بل فیلډ اضافه کوو. مثلا لیکو چې فرض مثال ورکینګ ډیز، ورکینګ ډیز په دې نامه یو فیلډ اضافه کوو، قوه شروع ورکوو. په قوه شروع کې دغه کرنټ ډیټ یعنې اوسنی تاریخ، کرنټ ډیټ قوسبند منفي قوه شروع او کانټراکټ سټارټ ډیټ، کانټراکټ سټارټ ډیټ. نو دا هم داسې کړو او سیو هم ورته ویلو دوستانو. نو کله چې دا موږ او تاسو اوپن کړو دا کیوري به ثبته شوي. فرض مثال ګورئ دلته دوستانو کرنټ ډیټ چې دی 21 د هغه ده 2026 د 8مې میاشتې، او د سړي قرارداد د مارچ په اول کړی، نو 103 د ده ورکینګ ډیز ګورئ دلته راغله. نو دا کیوري موږ مثلا دلته ثبت کړې ده د هغه په نامه باندې، کیوري 1 په نوم باندې دا رینیمه کوو. مثلا نوم ورته ورکوو لیف فارم، لیف ته نه لیف ورته لیکو. ښه دا بیا راغلو د دې ډیزاینینګ ویو ته دوستانو. دلته موږ او تاسو یو بل فیلډ اضافه کوو. فرض مثال که موږ او تاسو د میاشت کې 2 ورځې د شخص ته رخصت ورکوو، هر څه چې ورکوئ، نو هغې ته مثلا لیکو چې فرض مثال لیف ډیز، لیف آل لیفز. صحیح ده. اول لیفز یو هغه مې اضافه کړو خانه، بیا دې ته قوسک هم شروع ویلې. اوس څه کوو، دغه ورکینګ ډیز چې دي دلته ګوري ورکینګ ډیز هم لیکلي، دلته لیکو چې ورک ډیز قوسک بند منفي قوه شروع قوسک بند تقسیم په 15. که میاشت کې 2 ورځې رخصت ورکوو نو تقسیم په 15 راځي. که میاشت کې 3 ورځې رخصت ورکوو نو تقسیم په هغه راځي، څه ورته وایي، په
شلو لسو راځي. نو دا هم دلته ولیکو. سیب هم ورته ووایو دوستانو. کله چې موږ او تاسو دلته دا ډیټا شیټ ویو کو، نو دلته به موږ او تاسو ته ګوره د دې شخص لیف څومره ده، 11.35 ورځې، یعنې د ده لیف ټول راغی. ښه دا به دا توري به دوه هغه کو چې تنه دوه ډیسیمل به یې کو. بل فیلډ چې موږ او تاسو اضافه کوو هغه یوزز هغه ده ډایز دي. مثلا دلته موږ او تاسو یوزز لرو، ګورئ یوزز یعنې څومره لیف چې موږ استفاده کړی ده. او دلته بل فیلډ اوس اضافه کوو، ورته لیکو چې ریماینینګ لیفز. صحیح، یعنې مطلب څو ورځې لیف زمونږه پاتې ده. نو دلته بیا دوه نقطې ورکوو، قوسک شروع لیکو. دغه آل لیفز چې ده آل لیفز دا دلته لیکو آل لیفز. صحیح شو، قوسک بند منفي دغه یوزز. ګورئ بیا قوسک شروع، یعنې څومره چې استفاده شوی یوزز لیف قوسک بند. دې ته مو هم صحیح وویلې. ښه دوستانو، نو دا فیلډ هم دلته اضافه شو او ترڅنګ دلته یو بل فیلډ موږ او تاسو کومنټ په نامه تیار یو فیلډ لرو، کومنټ هم اضافه کوو. نو زموږ کیوري څنګه شه جوړه شوه. کله چې موږ دې خپله کیوري ته رهي شو او دلته کلیک پې باندې وو، نو دوستانو دغه موږ ته ښکاري چې فرض مثال حمزه نیازی، دوهم کس اجمل ایمل، مثلا د معلومات په دې تاریخ قرارداد کړی ده، په دې تاریخ قرارداد کړی ده، اوسنی تاریخ د 103 ورځې کار کړی، له دې نه 2 ورځې چې لیو ورکړو 11.15 ورځې تر څو یې لیو نه ده استفاده کړې. که چېرته موږ او تاسې مثلا 2.35 ورځې ورته ولیکو یا مثلا 8 ورځې لیو ولیکو، نو د ده به 3 ورځې پاتې شي. کومنټ تبصره هم راځي. نو دوستانو هغه فارم څنګه شو، لیف په نامه فارم جوړ شو. اوس راځو هغه وبخښئ کیوري. اوس د دې په خاطر چې دا مونږ انټري کو، راځو دې ته یو فارم کریټ کوو. ډیزاینینګ فارم ته راځو. په ډیزاینینګ فارم کې مثلا یو لیبل ورته اچو چې لیف فارم، لیف فارم په نوم باندې دا ثبت کړو. هیډر هم ورته نوم هم ورته وټاکو لیف فارم. دا خانه مو مثلا لږ غټه کړه په دې شکل باندې دوستانو. ښه اوس راغلو همدغه کومه کیوري چې ده دوستانو، دا لیف فارم مو ولیکل او اوس راځو د دغه لیف په نامه چې کومه کیوري مونږ جوړه کړې وه د هغې نه مثلا مونږ او تاسې هغه رااخلو، څه ورته وایي دا ډیټا رااخلو، دلته اچو. نو دلته کلیک وهو، دغه فارم ته راځو، همغه لیف فارم هم انتخاب کړو. بیا دلته دا اګزسټینګ فیلډ کې وګوره، همغه اړونده ټول کمانډونه راغلي، دا مې انتخاب کړو او دلته مې راوړل. نو دوستانو په دې کې فرض مثال 3 کمانډه دا دي. نوم مثلا دا هم دلته انتخاب کړو، کیم خسر، او ترڅنګ یې 3 کمانډه دا دي. دا مو هم لږ پراخه کړو او راوړو دلته. ښه دا مو کېښودل په دې ځای کې، دا مو ټول انتخاب کړو. رالو دلته دا مو ورته ویلي په دې شکل رنګ یې باید تور وي. اوس دوستانو راغلو دغه نورو فیلډونو ته. دا فرض مثال خوښ هم چې همداسې پرېږدئ، مثلا همداسې پرېږدو. فرض مثال دا مو داسې انتخاب کړو. رالو دلته په دې شکل باندې دا همغه د فیلډ منظمه خانه ده، د هغه د څه ورته وایي د همدا لیف فارم.
دا مې انتخاب کو. خط باید له سر نه شروع شي او دغه خطونه هم باید له سر نه شروع شي او دا هم باید له سر نه شروع شي. کومنټ تبصره مو راوړله، دا مو مثلا دلته کېښوسه او دا مو په دې شکل کړه، دا مو هم داسې کړه. ښه د ښکلا په خاطر هم د فارم مثلا دلته یو دا همداسې په یو چوکاټ کې ونیو، بل چوکاټ هم واخیستو مثلا په دې شکل هم ونیو او دریم چوکاټ هم راواخیستو مثلا دا هم پرې ونیو. ښه دا فارم زموږ څنګه شو، تقریبا ترتیب شو. فارم ته نوم ورکړو لیف، صحیح ده، لیف په نامه باندې دا ثبت کړو، یعنې د رخصت فارم دلته اضافه شو. او چې کله دوستانو موږ او تاسو ویو ورته ووایو نو دغه فارم کې وګوره آی ډي نمبر د همغه شخص راځي، کرنټ ډیټ مثلا دومره ده، کرنټ سټارټ ډیټ یې د قرارداد دومره ده، ورکینګ ډیز یې مثلا 103 آل لیوز یې 11 دومره، یوزز لیو مثلا 8 ورځې اخیستی ده او 3 ورځې څنګه ده پاتې ده. اوس که چیرې دغه کارمند فرض مثال 2 ورځې نور اخلي نو دلته لیکي چې مستر حمزه، صحیح ده، او کومنټ کې لیکي want to get مثلا 2 days more leave by مثلا 22 دی اګست 2023 ډر 24 دی اګست 2026 مثلا تر دغه وخته. نو دلته 2 ورځې لیو نور هم څنګه کې اضافه کې، دا 10 ورځې کې. نو چې دا د کله 10 ورځې کو په اتومات ډول د لیو دلته څنګه کېږي کمیږي دوستانو. د دې په خاطر چې دغه نورو فیلډونو کې څوک تغییر رانولي، مثلا دغه ځای فیلډ کې ښه دوستانو د دې په خاطر چې دغه نورو فیلډونو کې مثلا څوک تغییر را نشي وړلی، مثلا نوم یې نور شیان یې بدل نشي کړلی، دا ټول لاک کوو. دلته راځو دوستانو دغه انتخابو، مثلا دا فیلډونه دلته ګوره انیبل یې څنګه کو، دا ناټ کو او دغه ځای کې ډیټ آف برث دا یې مثلا ناټ کو تر څو څوک پکې تغییر رانولي. په دې ځای کې مثلا آل لیوزه پورې دا ټول څنګه کو، دا انیبل کوو ناټ یې کو، دغه ریماینینګ لیف چې ده دا مثلا ناټ، یوازې یوزز لیف چې هغه هم په دې خاطر چې کمو زیاته وي. نو اوس که چېرته موږ ویو کې وګورو دوستانو دا نور ته نه ښکاري تغییر نه راوستل کېږي، یوازې په دې خانه کې موږ تغییر راوستی شو او په کومنټ کې راوستی شو. نو کومنټ کې چې هر څه لیکي مثلا بیا دوهم ځل دپاره بیا لیو اخلي نو کولی شي هغې ته مثلا 12 ولیکي. نو کله چې ته 12 ولیکې نو ګورې دا دومره لیو له ادارې نه قرض شو، که 11 ولیکې نو دومره په اداره باندې شو، او که 2 ورته ورکړې نو 9 ورځې لیو یې څنګه شو پاتې شو. دوستانو همدارنګه کولی شو چې دغه لیف فارم موږ او تاسې هغه سره وصل کړو. او بله خبره دا ده دوستانو چې موږ کله دغه لیف فارم اوپن کوو نو دا خو ټول موږ ته اوپن کېږي، دلته خو اوس یوازې حمزه راغلی، ګورې بل کس هم ده مثلا د هغه لیف هم ښیي، د بل کس هم ښیي. نو 100 کسو کې د دې پیدا کول خو مثلا سخت دي. نو موږ او تاسو راځو دلته کیوري ته، دغه لیف فارم دلته چې رایټ کلیک وهو په دغه ځای کې مثلا دا فیلډ کې چې موږ دلته آی ډي نمبر ورکړی، دلته ورته لیکو چې اوپن بای آی ډي، اوپن بای آی ډي دا مو ورته سیو وویل. نو دا کیوري دلته ګوره اوپن بای آی ډي واخیستو، صحیح شو. همداسې د نوم دپاره هم کوی شو. نو چې کله موږ تاسو فرض مثال لیف فارم اوپن کوو نو دوستانو کیوري هم مثلا کلوز کړه
کله چې لیف فارم اوپن کوو دلته اوپن آی ډي غواړي، نو موږ او تاسو د همغه شخص آی ډي چې ورکو مثلا حمزه ډش، نه پوهېږم په ذهن کې مې نشته ده، اوس به آی ډي له دغه ځای نه راواخلو، دغه د حمزه ډز 2016 نو دا خو اوس خالي اوپن شو. ډیزاینینګ ویو، کله چې ویو ورته وایي نو دلته چې کله د همغه شخص آی ډي ورکو نو موږ ته به همغه شخص آی ډي نوم ډیټا به موږ ته وښیي. صحیح ده. بل دوستانو دلته هم یو دانه بټن هم اضافه کوو، ځکه بټن هم ضرور ده. له دغه ځای نه راخلو او دغلته اضافه کوو او دې بټن ته لیکو کلوز. صحیح ده، CLOSE کلوز ورته ورکو او دا هم دلته چې راغلو دلته کوډ ورته ورکو، لیکو ورته DOCMD.close، یعنې دا فارم موږ ته بند کړه. DOCMD.open فارم، کوم فارم موږ ته اوپن کړه؟ سپیس قوشرو اډمن فارم موږ ته اوپن کړه، ځکه دلته موږ او تاسې ډیر کار له چیز سره د اډمن فارم سره ده. اډمن فارم موږ ته څنګه کړه؟ اوپن کړه، دې ته سیو وایي او دا هم دوستانو کلوز کړو. نو اوس چې کله موږ ویو ته راشو او دلته دا ورکړو د هغه شخص ډیټا وګورو، دلته چې کلوز وي نو اډمن فارم موږ ته څنګه کېږي؟ اوپن کېږي. دوستانو اډمن فارم هم دلته یو بله بټنه مثلا دا سیلري شو، هغه اوپن کوډینګ شو، یو بل کمن بټنه هم دلته اضافه کوو په معنا دی لیف، یعنی لیف چې د دې کارمند رخصتي موږ څنګه کوو؟ پکې تنظیم کوو. ښه دوستانو دا بټن هم دلته جوړه کړه، رایټ کلیک پې ووهو، مثلا کوډ بلډر ته راځو، دلته لیکو چې DOCMD.close، یعنې دا فارم کلوز کړه. DOCMD.open فارم، کوم فارم؟ لیف، یعنې لیف فارم څنګه کړه؟ اوپن کړه. سیو هم ورته وویلې، دا مو کلوز کړو. اوس چې کله ویو ورته کلیک کړو، دلته لیف فارم کلیک کړو نو موږ نه د همغه شخص آی ډي غواړي، هغه چې ورکړو د همغه اړونده شخص ډیټا به موږ ته په فارم کې څنګه اوپن کوي به، نو هغه کولی شو مثلا ډیټا یې تغییر کړو او مثلا لیو اضافه کړو، کومنټ پکې بل یې وګورو ولیکو، نو په دغه شکل باندې لیف فارم څنګه شو؟ تنظیم شو. ښه دوستانو بله موضوع چې دې پسې ده هغه همدغه لیف فارم ته څنګه راپورټ جوړ کړو، ځکه موږ او تاسې هلته په کوډینګ کې لرو ګوره ډیولپ لیف فارم چې په نوم باندې یا په آی ډي نمبر باندې د دې لیف فارم موږ پیدا کړو، هغه ورته پرنټ کړو. نو راځو دوستانو بلې ویډیو کې